سلام دې وساتي زموږ وروستی په ښارو په کورو په دولت کې چې رشته چې نهایت بې سترې ده در دغه نو بالا چې خدای تعالی روا کړې وای نو موږ به څنګه کولی و چې بې سترې روا وای نو خو هم به چا کولی چا اوس دا لمونځ دا دې فرض دی که نه دی خو ما دې څوک یې کوي څوک یې نه کوي خو دغه شی سنو چې خدای تعالی روا کړې وای بې سترې نو موږ به څه کړي وای بالا در دغه نو چا به کولی چا به نه کولی اوس هم ما دې څوک یې کوي څوک یې نه کوي چې د چا زړه وغوښتله نری اغوندي چې د چا زړه وغوښتل پند اغوندي د چا زړه وغوښتله نری پر سر کړي د چا زړه وغوښتله پند پر سر کړي د چا زړه وغوښتله نی پر سر کړي د چا زړه وغوښتله پر سر کوي د چا زړه وغوښتله نیم پر سر کړي چې سر لسې جګر پټي د چا زړه وغوښتله ګر سر یې نه پر سر کړي ځه مګر عذاب یا دغه عذاب دی لاندې یې دا چې په ورځ د قیامت به د سر په بېشتانو دغه بې ستره ښځې زړېږي او پروردګار بیا په دماغ کې په سر کې د سر ماغزه ور ویشي نو حق تعالی مو دې وساتي خدای دې توفیق راکړي چې یو څه سوچ د ځانه سره وکړو د خپله کور او د خپله اولاد سره یې وکړو دا عین زموږ ظلم دی دا په خدا که زموږ ښځې چې ورسره کوو یې چې موږ وایي زویه یا لوره هرنګه چې کوي هغه ستا کار دی دا عین ظلم دی د دې اولاد سره چې موږ یې کوو چې دوی د خپل سر بولو یا مو د خپل سر ګرځولي دي یا مو د خپل عادت او د خپل طبیعت ګرځولي دي غږ نه ورته کوو دا د مور د پلار او د ورور ظلم دی د دې خپله کور سره دا دوه عیني د سر په بېشتانو میخ ورته ټکول بیا غوټه ورکول په ځړول بیا در پښو لاندې اور ورته بلول دي په کسته په دغه لاس سره د دغو ښځو عذاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وبي فاطمې ته ول دغه دی چې بې ستره یې واما المعلقه في لسانها هغه ښځې چې ول په ژبو ځړېدلې فکانت تؤذي زوجها بلسانها دا هغه ښځې وې ول چې خپل میړه یې په ژبه زیراوي ده پروردګار بیا په ورځ د قیامت په اور کې د جهنم د اور په میخو په ژبه وتړي چې خبره دې نه ورسره کړې صاحب مانه بیا لکه تر چې زک بیا پښتوني کې در سپور دی بیا پر سر باندې صاحب مانه سل خاورې در اړولې دي خاورې دې په سر سه او فلانکی دې داسې ته به قرار ګډې دا به دریم کور لا در خبر کې د دې پر اواز کښینیانو ښځې راپورته شي سړی قرار ته ګډې مګر دا یار ګوډه در لاندې کې در اواز صاحب غږ نه شي ورته کوه که دې ورته وکړله یا دې چادرې د ځانه سره دی دې ګرځي در څه غورځي درته ځي شل رنګ به دی در پورې وایي شل شاتوري در پورې وایي په عالم کې دې ژړه در خري په عالم کې دې نوم بربادي دا یو لږ زندګي د دا به تېره شي مګر په ورځ د قیامت بیا پروردګار د ژبې په سر د اور په میخ د اور په میانځ کې وځړېده دا هغه ښځې دي چې خپل مرونه ځینې ازار دي خپل سړي ځینې په عذاب دي ځینې ستړي و ستومانه دي پروردګار بیا داسې ستومانۍ ته په ورځ د قیامت په ورته کې وبېدلی خدای تعالی مو دې وساتي یوه د ولګېت خاشه ولاکه پر نازکه ژبه سړېدلی شي یوه د ولګېت خاشه چې د نوک قدر سر یې لا نه دی دا چې د اور مختبلګر سره پروردګار د اور په دیوال کې ټک وي او بیا یې نو د دغه نازکې ژبې په سر سره وځړوي او در پښو لاندې هغه اور ورته بلوي چې د دماغ ماغزه یې ایشي دا لږ عذاب نه دی پروردګار یې وساتي هره مسلمانو چې یې لنډوي دا ول د هغې ښځې عذاب او هغه ښځه چې ول په پښو واما المعلقه بصديها هغه ښځه چې په پښو ځړېدله په تیو ځړېدله د پښو والا په فسیت چې په تیو ځړېدله فکانت ترجع اطفال الخلق من غیر امر زوجها ول دا هغه ښځه ده چې دا خپلې شیدې د بل وکشني ته بې له اجازې د میړه ورکوي هغه به خدای حیا دې په تیو ځړوي ښه نو چې دا د دې د خپل تن و جګر شیدې دي په دې کې لا د میړه حق شته د میړه بې اجازې چې ورکړي پروردګار یې په ورځ د قیامت په اور کې په تیو ځړوي نو چې د کور پر سامان لب ګر سره نه لري صاحب مان نه دې پر برا لري نه دې پر چای لري نه دې پر وړو لري نه دې پر غوړو لري نه دې پر پیسو لري نه دې پر کپړو لري بالا یې صاحب مانه ګاټ دی مات کړی دی داسې د دې میړه کور دی کې په یو چم ور برباد کړي ګاټ یې مات کړی دی بالا یې سر ورکوي دی نو د دغې ښځې به په ورځ د قیامت څه حالي چې د خپل جګر شیدې دا د بل وکشني ته چې هغه وږي کتاب یې بې له اجازې ورکړي لا بیا پروردګار د تویو په سرو په ورځ د قیامت سره یې دا هغه ښځه ده چې د کور پر سامانو باندې لب نه لري واما المعلقه برجليها چې په پښو یې ځړولې وه
ول فکانت امرأة تخرج من بیتها بغیر اذن الزوج ول دا بیا هغه ښځه ده چې بې له اجازې د میړه در کور وځي لاندې دغسې سهار وختي لا اخته شي په وړو کې لوېدلې په خونه کې لوېدلې په کالو کې لوېدلې چې هسې د ده در وخت تر وتو پورې ځان ته کړه کړي دی چې دورې ووته یاله چې به دې خیر دا دورې پسې ووځي الویان پرېږدي کښېنیانو سره کش کړي شل خبرې چیرې تللې وې ناجوړه وم هسپتال ته تللې وم چیرې تللې وې فلانکۍ خاله ناجوړه و پوښتنې له ورغلې وم هر وخت دا زموږ پوښتنې له راځي شل خبرې شل باندې مګر دا نو چې ولاړه پر هغه پروردګار بیا په ورځ د قیامت په اور کې د جهنم په پښو راوتړي پښې بیا باندې سر بیا لاندې واما التي تاكل جسدها هغه ښځه چې هغه څلرمه وه چې ول د بدن غوښې یې خوړلې او لاندې در دوی اور بل و دا رسول الله ول هغه ښځه ده فکانت تتزین لرجال وتغتاب الناس دا هغه ښځه ده چې د خپل میړه غیبت کوي و بل ته زما میړه داسې دی زما میړه داسې دی زما میړه داسې دی زما میړه داسې دی دا هغه ښځه ده چې د خپل کور سیر و بل ته وایي واما التي يقطع جسدها بمقراض من النار هغه ښځه چې بیا یې بدن د اور په غچیو پرې کېدی لکه په هغه بیان کې بستی په یاد یې روي بیا نو نه انشاءالله فکانت تشهر نفسها للناس وتحب كل من يراها بهذه الزینه دا هغه ښځه ده چې د بل دپاره ځان ښایسته کوي د بل دپاره چې ځان ښایسته کوي دغه ښځه به په ورځ د قیامت پروردګار ملایکې ورته کښېنوي د بدن غوښې بیا په غچیانو ځینې پرې کوي د هغه زینت په مقابل کې به خدای دغه سوعت بدرنګي ورلره وایي مخ و بدن بیا ټپون ټپون غارون غارونه او اما التي شد رجلاها مع يديها الى ناسيتها هغه ښځه چې بیا یې لاس و پښې تړلي وه په تندیو به ځړېدلې او پر دې مارانو لړمان مسلطه وه دا هغه ښځه د تقدر على الصلاة والصيام ولم تتوضأ ولم تصلي دا هغه ښځه ده چې په لمانځه و په اوداسه کې سسته یې لاندې په دې کښېنې اخته سوې یا دې په هغه ونې اخته سوې په هغه جارو اخته سوې یو هزار چرمړی خوا دې ولوېده لمر باندې ولوېده نو څه کوې لمر خو به تا ته نه یې ولاړ شمس توریزه انا خو نه یې چې تا ته به نو لمر ولاړ دا ځینې ولوېده د ماښام هغې چا ځان اوس ونه ور دغه ساته چې ښه ستوري سره ګډ وډ شوله بیا باندې قضا شي ماخستن وایي وده هلک بېده کړم کښېنوي اوس به بېده دام شي بېده شي دام شي قضا شي ساعت چې سره شوروي و سره دغه کوي هلته خو ناوخته سوی د چای و د چای باره د فلانکې وکړه دام شي قضا شي بس دغه یې ژوند دی دورې وزغله دورې وزغله هغه پاته هغه پاته ګرده دغه ډول پاته د هغې ښځې عذاب دغه دی چې په لمانځه او په اوداسه کې کمزوري د دې کور پروردګار جل جلاله خو یو برکت ته رزق د دې کوره سپورته کوي که ښځه پکې بې لمانځه او بل پروردګار جل جلاله عامه آفتونه پر دې کور نازله کوي رنګارنګ ناجوړی دا دعا او دریم چې دی د دې ښځې خپل شخصي عذاب دغه دی چې په ورځ د قیامت به په تنجي سره په اور کې زړېږي مارانو لړمان بیا پر بدن باندې مسلط یې څټي بېله واما التي على صورة اما التي رأسها كرأس الخنزير وبدنها كبدن الحمار ولهغه ښځه چې بیا یې اکتالا رنګ ور اړاوي په رنګ د خنزیر یا یې د دغه ګرځول فکانت نمامة وکاذبة دا هغه ښځه ده چې چغلګره او دروغجنه یې دلته په کور کې ښه آل دی هر شی ورته سته د پلار کره چې ولاړله څه حال دی وایي خدای دې دغه ځای چاته نه ورکوي ځکه سره ده زما پر شپه هغه وایي یو ګوله ډوډۍ یو ډوډۍ مې دې ځاسې ډوډۍ چېرې وه چې را رسېږي هلته چې دوی سره وخوري که څه پاته سوله نه میوه میوه یو میوه مې دې زار شي چې ورغلی یم په سترګو مې په دېدار ولا کړي چې ډوکې کومې سار کښې ته ور وتوږي یو ګوله مې ځینې وکړله ورسره بس لنډه یې دا په دې کور کې هېڅ نه ورکوي ودې ته او د پلار کور یې نو ښار و هر څه پکښې چې ودې چې ارنګه حالته نفس تنګ یې دلته هر څه راحت باندې راولې دا ناراضه ده نه ده خوشحاله هغه نو باره مور زیره پلار زیر ورونه زیر د دې کور سره بغض اناد ولوېږه نو په مغزي ورته ګوره نو زموږ د ښځې سره داسې بد کوې نو موږ خو په بدي کې نه ده در کړې او فلانکۍ هېڅ هم نه یې پېښ
دغه دوه کوره په شر او په بدو کې سره واچي. دا ښځه به پروردګار په ورځ د قیامت مسخه کې رنګ بیا د خنزیر کې ویلن چې دروغجنه او چغلګره د میړه پر کور باندې دا بد وایي، د میړه د کوره څخه بد کېږي، دا پلار و دا میړه یا دا یو کور و بل کور په شر و په فساد کې سره اچوي. آخر و دا اته سره ودرېږي چې جنګونه یې شرونه یې ملایان یې قاضیان یې یا یې وایي مړکه یا یې رایې لکه ده تر دا آله سره ولي هېڅ هم نه یې پېښ د دې خوی ګر سره دغه یې دی نه یې چې ناره د دې خوی دغه یې دی چې د باچا په کور کې ننه باشي الله هم دا وایي خاورې دې په خوله شي نوم یې د باچا دی، نوم یې د باچا دی. او اما التي على صورة الكلب هغه ښځه چې بیا په صورت سره حیا دي د سپي اړې خدای په ورځ د قیامت د اور مهار او سار به ور اچي و جهنم ته به ملایکه کشي. دا څوک ده؟ کانت فتانه تبغض زوجها، دا هغه ښځه ده چې د دې د میړه ثبت کېږي، د میړه د دې څه د دې پر عمل باندې بد کېږي، ګرده ورځ خواره کوي ستړی وستومانه مګر بیا هم چې د هغې خوارۍ څه خلاص مخ پر کور باندې را روان دي لکه پر جیل چې را روان دي. ولې پوهېږي چې پاکه خدایه خو بیا باندې ورځم په کور چې ورننوځم بیا بیا کم لرګی راته اخیستی، بیا بیا کمه بانه راته جوړه کړې. دا هم بیدار یې چې د دروازې ما چې کرپ سو دا خپل تندی و خپلې ورځې سره را شواچوي. سرخان یم ډب یې شي ور بیا غورځوي، که سوړبی شي هم ډب یې شي د مځکې وایي، که لوښی شي هم ډب یې شي رایله، که کشنی شي چې پر یې وایي د ده در پښو یې دورې تېر کړي ځکه وایي څه کوې کاکا خو شلومبې دې پر اچوه ځه وایي ستا سره دې کار وکړه زه یې ورور جوړ نه چې د ملائکه غوندې انسان په نصیبه ورکې لا یې نه پرېږدي. د ده ښځې عذاب دغه دی صاحبانه چې د دې سړي هم شپه په دار کړې ده هم یې په ورځ په دار کړې ده. دغه خوارې شلومبې یې په خوشحالي نه دي جینې خوړلې، کټو خو مشهور و هغه ګرد عمر یا کاسه چپایي ده یې وغورځوي د درده څه یا کټو چپایي د دې څه چپسوي. کشنان په بغارو یې صاحبانه څرخان پر یوه یې کاسه پر بله یې دا هلته ناست یې پر بله یې دی دلته اریانه یې اخیستې څه وکړه کشنان دلته دی در غوښو در کالو کشي چې ماتې ژر راکاږي اریان ورته تللي. دغه ژوند چې پر دې خپل سړي باندې تېروي که هرنګه ښایسته انسان و زنانه په ورځ د قیامت به پروردګار رنګ رنګ د سپي کې کتاب دغسې وایي او په داسې عذاب یې پروردګار مبتلا کړي. حق تعالی مو دې وساتي، خدای دې توفیق د خیر و د نیکۍ موږ تاسې و نور مسلمانانو ته سره راکړي. الحمدلله رب العالمین.